زموږ علما د تفسیر دا واقعه راوړي. پخوا زمانه کې یو باچا و. هغه باچا سره د خپل پوځ قصد وکړي چې ولاړ شي یو داسې علاقې ته سیل وکړي، سیاحت وکړي، په یو منظر باندې وګرځېږي. پوځ ورسره دی، په کلو باندې راغلی، په ښارو باندې راغلی، خلک یې عزت کوي. د ښار نه ووتې یو اوږد دښت دی، په دې دښت کې روان دی، پوځ ورسره دی. پوځ ته ویل چې تاسو دلته لږ آرام وکړئ، دا غټ کلی مخ ته را روان دی، انشاء الله العزیز په دې کلي به زموږ ستاسو تېرېدی وي. د پوځ نه دی مخکې لږ ولاړی، په دې غټ کلي کې د یو کور دروازه یې وټکوله. باچا دی، باچا. یوه زنانه ورته راووته، زنانه ورته راووته. زنانه ورته وایي څه شي غواړې؟ ورته وایي تږی یم، لږ اوبه غواړم. زنانه ولاړه، په کوزه کې یې اوبه ورته راوړې. ډېره حسینه جمیله زنانه، ښایسته ښځه وه. باچا چې کله اوبه د دې د لاس د کوزه واخته و، دې ته یې وکتل، د خپل نظر حفاظت یې نه وکړ. او په عقیده کې ګوره سودا دره و پیدا سوه. ورته سوچ یې پر وواهی چې زنانه اوبه راباسي نو لکه چې په کور کې نارینه نسته. کور یې خالی د زمریانو ولیدی. دا سوچ یې وکړي. خدایات ساتي برهی جنگل گمان مکن کی خالی اشیر است. پر هیڅ کور باندې دا ګمان مکوه چې زمری به نه وي. زمری پکې ویده وي کله کله. دا صد به داسې سر ته درولي که باچا هم یې دا د پښو پوست به دې پر سر درواړي. پر بیبي باندې، پر لور باندې، پر مور باندې، پر خور باندې، پر دې چې سړی غیرت نه کوي، پر دې باندې چې سړی احساس نه کوي پیدا، بیا کوي پر چشه باندې. داسې بې احساس خلک دا مړه دي. ګوري باچا خواهش ښکاره کړي، هغه زنانې ته وایي جما را سره وکړه. زنانه ورته څه وایي؟ وی پېژندوي چې باچا دی، د باچا جواب به څنګه کوم؟ یا یې مخکې لیدلی و یا اوس د علامو یې معلوم کړي. زنانه ورته وایي چې باچا صاحب زه به خونه لږ صفا کړم، ته لږ انتظار وکړه. زه به ځان نوکې مزین کم، زینت به وکم، ته لږ انتظار وکړه. باچا هم ورته وایي ورس. باچا زنانه چې کور ته ولاړه، باچا په دې ځای ولاړ دی. زنانې خو زنانې وې. هلته یې کاغذ و قلم راواخیستی، په هغه کاغذ باندې دا آیات ورته ولیکي. وای الله رب العزت قرآن شریف کې فرمایي ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة وساء سبیلا. اللہ رب العزت قرآن کریم کی فرمائی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. زنانې چې کله ورته هغه کاغذ باچا ته ورکړي، د باچا په بدن باندې لرزه راغله چې الله تعالی ما ویني، الله رب العزت به په دې فعل عذاب راکوي، الله رب العزت ما په جهنم باندې سوځي، بیا زه څنګه دا ناروا قبیح عمل زنا وکړم. هغه زنانې ته څه وایي؟ زنانې ته وایي معذرت غواړم، ما معاف که چې څه زما د خولې څه ووته، چې څه زما سترګو ستا څه منعکس که، ستا تصویر یې راواخیستی، دا ما ته معافي وکړه.
بس باچا په ژړا ژړا باندې پر شا روان سو. فوج ته رالی، وای بیا یوازې نه ګرځم. فوج یې نه دی خبر کړی چې څه کیسه پیښه. پاکه ښځه چې همداسې خوند کوي. ګوري ماښام چې د دې ښځې خاوند کور ته رالی، هغه زنانه ورته وایي سړی ورته وایي نن خو باچا رالی، زموږ د کور اوبه یې وڅښول. سړی په خوشحاله سو چې باچا زما کره راغی، اوبه یې وڅښوې. خو باچا پوښتنه وکړه، ورته وایي چې دا اوبه چا ور وایستې؟ ورته وایي ما ور وایستې. تا ور وایستې؟ زموږ د زمانې د خلکو ښځې په کوڅو کې ګرځي، دی باک نه بریتونه هم پر مخ لري، برېت دې خاورې سي. خپلې لوڼې مزدورانې کړي، بریتونه دې وخېږه. تا هم بریتونه پرې ایښي دي، ستا هم پر سر ویښتان دي، ته هم غیرت ذره لرې ګرځره چې لور دې په دفتر کې مزدوري کوي، ماینه دې مزدوره ده د بل. غیرت دې څه سو؟ لږ غیرت خو وکړه، شرم وکړه، حیا وکړه. غیرت که دې ختم دی، شرم خو به در کې پکښې. هغه سړی ورته وایي چې ته ور ووتې، باچا درته وکته؟ وایي هو راته ویې کته، پر هغه سربیره یې د زنا خواهش هم راسه وکړي. هغه سړی غیرتمن و، هغه سړی شجاع و، هغه با احساس و. زنانه یې په دې ځای پرېښو او لاړې هلته بیده سو. هلته پرېوتې. په مابین کې کال زمانه تېره سوه. خپلې بیبي ته لاس نه نږدې کړي. بیبي خپلو ورونو ته، خپلو قریبانو ته شکایت وکړي چې دومره پیښه سوې ده چې ما باچا ته اوبه ورکړې دي، باچا زما څه خواهش د زنا کړی دی، خو ما زنا نه ده کړې. باچا په ژړا کړلی دی، ما ورته دا 2 آیاتونه پیش کړي دي، پر کاغذ مې ورته لیکلي دي. ما سره خپل خاوند نږدېکت نه کوي. د زنانې قریبانم خبر سوه، د زنانې خاوندم خبر سو. زنانه خو د واقعي شاهده ده. دا سره کښېنسته، هغه وایي نه کېږي. داسې ښځې ته بیا زما لاس نږدې کول دا نسي کېدلی. وایي بیا راځه چې باچا ته ولاړ سو. رپوټ یې باچا ته وکړي. څنګه ورته وایي پخوا خلک ډېر هوښیار وو، ډېر هوښیار وو. اوس خو خلک ساده لوحس و، ساده مزاج دي، په ټکي نه پوهېږي غریبانان. په کنایي کې ورته وایي دا سړي ته موږ مځکه په اجاره ورکړې، دا زموږ سمځکه په اجاره اخیستې وه. 2 کاله یې دا مځکه ډېره ښه ساتل، اوبه یې پر لګولې، د دې اصول یې اخیسته، د دې مځکې میوه یې خوړل. اوس 1 کال قدر کېږي چې دا مځکه یې د غۍ پرې ایښې ده. نه موږ ته بیرته په لاس راکوي خپله مځکه، نه دی کري. او وهم د دې دی، خطره د دې ده چې مځکه نه کري، آخر دا مځکه فاسدېږي، خرابېږي. باچا نسو پفو د دې په خبره باندې. مخ یې راواړوي هغه سړي ته، د دې ښځې خاوند ته وایي سړی دې مځکه درکړې ده؟ ولې؟ ورته وایي صاحب خبره خو داسې ده، رښتیا ده د دې خبره. د دې مځکه ډېره حسینه جمیله ښایسته مځکه وه. ما کرل، ما اوبول، ما یې فصل اخیستی، ما یې ثمره و میوه ځان ته حاصلوله. خو لیکن دې مځکې ته زمری داخل سوی دی، دې مځکې ته زمری ورغلی دی. بیریږم چې که زه مځکې ته ورسم کرل شروع کړم، زمری به راباندې حمله وکړي. باچا دلته سر خلاص و چې اوهو دا خو د هغه ښځې خاوند دی چې ما ورته څه ویلي و، زمری خو ماشی.
خماشي باچا ورته وایي سړی په الله قسم چې ستا مځکې ته زمری دومره ورغلی دی چې پر پوله ورته درېدلی دی، نور اخواته نه دی وراوښتی. هغه زمری تا ته معذرت پیښوي چې ستا د بیبي سره ستا د مځکې سره کومه خبره کړې ده، د هغې معذرت و، د هغې زه توبهګار یم، عذر درته غواړم، په الله قسم چې ستا مځکه پاکه ده، ستا مځکه د اصولو د کرلو لایقه ده، خو زمري ستا په فصل کې نه ګرځېدلی دی، نیڅه جنې خوړلی دی، چیرې هم ستا هغه مځکې ته زمري پښه هم نه ده اړولې، لاس هم نه دی غځولی. د خاوند دلته اطمینان وسو، چې اطمینان یې وسو باچا ته وایي بیا داسې ده چې داسې زمریان وي چې مځکې ساتي خو د مځکې اصول نه خوري، چې داسې زمریان په علاقه کې وي چې د بل بیبي ته په غلط نظر نه ګوري، چې داسې زمریان په علاقه کې وي چې د بل د بیبي سره زنا نه کوي، همدا امت به شاد کامران وي، همدا امت به کامیاب وي. نو ځکه به زه د نن ماښامه څه په خپله مځکه باندې بیرته اوبه لګوم د خیر. دا چې د باچهانو داسې حال سي د خیره بیا خو کار سمیږي، دا چې د مشرانو داسې حال سي بیا خو کار سمیږي. که خدای نه کرده تاوان راغلی د مشرانو د طرف نه، د مشر لور چې مزدوره سي د پیسو د فاره، د خان لور چې مزدوره سي د پیسو د فاره، د وزیر لور چې مزدوره سي د پیسو د فاره، هغه نو بیا چې هر څه ورته وایي دا دره ورته مستفرشایي، چې هر څه جنې غواړي هغه ورسره کوي مزدوره. الله رب العزت دې د دې څه موږ ته نجات راکړي. زموږ الله پاک ته د الله پاک ذات مقدسه ته صفا ستره د زړه د کومې توبه ده. الله دې زموږ ګناهونه معاف کړي. چې څومره مسلمانان په تکلیف دي الله دې په استراحت کړي. چې څومره مسلمانان د الله د دین خدمت کوي الله دې حافظ و ناصر و راورسي. الله رب العزت دې موږ و تاسو زموږ و ستاسو مور و پلار د حشرګاه میدان ته په سپین مخ کې راولي. الله تعالی دې مې د رسول الله د مبارکو لاسونه د حوض کوثر اوبه نصیب کړي. و آخر دعوانا الحمدلله.